There's nothing low grade or low risk or low cost about any war. د امریکا ولسمشر جو بایډن یو ځل بیا له افغانستان د سرتیرو د ایستلو په تړاو له خپلې پریکړې دفاع کړې ده. نوموړي له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو په تړاو په یو خبري کنفرانس کې د خبرو پر مهال ویلي چې له ټرمپ یو بد میراث ورته پاتې و چې یا باید عمل ورباندې کړی وای او یا به یوې بلې جګړې ته ننوتلو. هغه زیاته کړي د افغانستان په اړه یې غوره او پر ځای پریکړه کړې ده او له ټولو ډیپلوماتیکو امنیتي او دفاعي چارواکو سره تر اوږدو سلا مشورو وروسته دې پایلې ته رسیدلی و چې له افغانستان به خپل سرتیري وباسي. بایډن دغه راز د افغان جګړې د درنو لګښتونو په اړه هم خبرې کړې دي او زیاته کړې ده چې په افغانستان کې ورځني لګښتونه 300 میلیون ډالرو ته رسیدل. نوموړي یو ځل بیا پر محمد اشرف غني نیوکه کړې ده چې افغان پوځ یوازې پرېښود دی وتښتېد او د امریکا ټولې هغه معادلې غلطې راووتې چې ګواکې افغان پوځ به د طالبانو پر وړاندې مقاومت کوي. هغه یو ځل بیا ویلي چې له داعش ډلې سره د دوی حساب پای ته نه دی رسیدلی او په خبره یې له دغه ډلې سره به حساب کوي. بایډن یو ځل بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې موخو ته رسیدلی د امریکا امنیت ورته لومړیتوب لري او په دې برخه کې به په هر ډول اقدام لاس پورې کوي.